سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ قطر او افغانستان ته خپل 9م سفر پیل کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي زلمی خلیلزاد به د قطر په دوحې کې له طالب استازو سره تر خبرو وروسته کابل ته راشي. خبرپاڼې زیاتوي ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره د سولې بهیر په اړه سلا مشورې وکړي او هغوی به د بین الافغاني خبرو لپاره وهڅوي. له دې سره سم طالبانو د بین الافغاني خبرو لپاره د سیاسي لورو د مرکچي پلاوي د غړو د نومونو پر پټ ساتلو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي ښایي د یاد پلاوي د نومونو پټ ساتل د اختلاف او یا هم د یوې ځانګړې کړۍ په لاس کې وي او په وینا یې که چیرې داسې وي نو بیا د ټولو لورو ګډ پلاوی نه بلل کیږي او نه هم د فیصلې واک لري. نوموړي له افغان سیاسیونو هم غوښتي چې په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان حکومت له طالب استازو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوي له جوړولو خبر ورکړی و، خو تر اوسه یې د نومونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ویلي ډاډه نه دی چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې طالبان افغان حکومت ته درناوی نه لري او دا مسئله یې درک کړې هم ده. د نوموړي په باور طالبان لیوال دي چې له امریکا سره جګړه ودروي ځکه هغوی په دې برخه کې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. تر اوسه افغان حکومت د دغو خبرو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ویلي واشنګټن باید په افغانستان کې خپل شتون وساتي. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 18 کلن شتون مضحک بللی او همدارنګه یې په ډاګه کړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د کمولو ترڅنګ باید په دغه هیواد کې شتون ولري. نوموړي افغانستان یوه ستونزمنه ساحه بللې او زیاته کړې ده چې مخکینی شوروي په دغه هیواد کې د حضور له امله پر روسیې بدله شوې ده. په غور کې د طالبانو نومول شوی مالي مسؤل ووژل شو. کورنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دغه کس چې اختر محمد نومېده تېره ورځ د دولتیار ولسوالۍ په کورک سیمه کې په مخامخ نښته کې وژل شوی دی. د یو بل خبر له مخې یو دولتي سرتیری چې څه موده مخکې د طالبانو له لوري برمته شوی و هم په همدې عملیاتو کې د طالبانو له منګولو ژغورل شوی دی. او 2 تنه د نشهیي توکو د قاچاق په تور په ننګرهار کې د پولیسو له لوري ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان تېره ورځ د پچراګام ولسوالۍ د لنداخیلو او د جلال آباد ښار د 1مې ناحیې له ډرونټې سیمې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له نیول شویو کسانو 15 کیلوګرامه تریاک او یوه اندازه چرس هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.